ډکی کړي درهم ورکړه دراهم دینار ورکړه. سفیان ثوری رحم الله دلته دروازه د مسجد د شپې وړه دروازه چې ورته وړه دا دیو بیدار شو کسان ورته ډوډۍ راوړوي د بادشاہ طرف نه راغلی دا قبول کړي. سبا ته بادشاہ په خپل باندې راځي تاسو ته هغه تاسو ټول تنظیم په خپل باندې برابر. سفیان ثوری دا عملګرو ډوډۍ وخوړه به خپلو کې مشوره کوي چې ګوره زمونږ دا لاسونه د خالق نه د اغستو لپاره جوړ شوي دي مخلوق ته د نیو لپاره نه دي جوړ شوي. زمونږ اوس شهرت شو زید علاقه پرېږدو د دې نه لاړ شو. دیو سهار اذانونو نه مخکې علاقه پرېښوده ووته. سبا ته بادشاہ په خپل راغی دیو نشته دی هغه علاقو کې خلک وګرځول پیدا نشو شو. بادشاہ په قضیه باندې اعلان وکړو نن هغه عظیم مدرسه عظیم یونیورسيټي جامع ازهر ور تمام تاوي هغه قائم د پالیسی باندې دار سفیان ثوری او دغه ملګرو طریقه کار بسو څومره په مشکل او سختو سره د علم حاصل وو. امام محمد رحم الله زمونږ د مذهب لوی امام دی امام اعظم ابو حنیفه رحم الله شاګرد دی. د یو ذکر درس لپاره روزانه زی راځي درس وکړي لار کې خلک بسې شو پر مونږ ته باندې درس کې به والته زی د ورته دومره سره ټیم نشته چې ال تورسم درس وکم واپس دې لرا ورسېږي. خلکو ورته ویل ټینګ ده مونږ بر سوالې تنظیم کتاب رسې واپس به را رسې کم ټیم چې ستا په تلو راتلو کې لګيږي دغه ټیم کې به تمون ته درس کې صحیح ده دلته درس شروع شو انتم شروع شو. دغه دور کې امام شافعي رحم الله د امام محمد رحم الله خاطر امام شافعي رحم الله تقاضا وکړه چې ما ته هم د پلان کې کتاب درس کې د احادیث درس وکړي یا یو خاص بنه وکړي. امام محمد رحم الله جواب ورکړ زمات ته مونږ خدل ته الته مصروف شو. دیوته حضرت استاد جی تاسو چې کله د دې جن په سوړلې باندې کې نه روانېږي زبستاو سره پیادل په منډه باندې زم تاسو بلاره باندې درس کوي زبا هغه اورم در سره روان يم په دې طریقې سره به درس کوي. د امام شافعي رحم الله انتهایی صحیح نو دی دولت. امام مالک رحم الله مجلس ته دی زرا علما هغه به احادیث ویل ما یو معمولی شخص راوغستو بلاس باندې مې لیکل شروع کړ. روسته امام مالک رحم الله راوختم ما ته چې راته سلی کې لستاسره کلم شته ماته نه ولله تاسو لیکل ما ته وخت ماته چې څه ونشته وي بیا تا بیا ادبي کول نه جی بیا ادبي مې نه کول پس زبان نه مې لیکل. امام شافعي رحم الله فرمایي امام مالک رحم الله ما ته ویلا چې کم احادیث ما لوستې راغلي نه اوسو ما ته واورو ول سل احادیث الوستو سل واړه ورته د مجلس کې واورو به امام مالک رحم الله خپل مجلس کې ما ته خصوصي زیره دا زمون اکابرو په دې طریقې سره علم حاصل کړل دي. هارون رشید یو مشهور بادشاہ تیر شوی دی د دې یو زوی دی تاسو په نوم اورېدل ډېر نیک دل او ډېر لوی بزرګ انسان تیر شوی دی خپل دور د دې یو زوی او د دنیا نه بے رغبت و د بادشاہ بچي خو په نازو نه هم توسی د بادشاہ زوی اخو ډېر په مزو کې او په عشرتونو په نظر کې ژوند تیرې ام د دې زوی انداز جدا و دې نه خو خلې واسه وندي نه په نور مصروفیاتو کې د بادشاہانو د شاهانو هغه مصروف دي بس دې ځان له یو فقیر سره دی. بادشاہ ته خلکو غیرت ورکول دي بچی دې وګورئ دا بس کې اختره بادشاہ راو ورته غوسه شو ورته ګورم ته زماده پاره د بدنامۍ سبب ګرځيږي. دیورته بادشاہ سلامت زه تاسو لپاره د بدنامۍ سبب او ذریعہ ګرځېږم بس ما ته اجازه راکړه چې بلال شم د علم د حصول لپاره ګوره د علم طلب دی ور سره دی نن تاسو توجه وکړئ په خپل مسجد کې تاسو بچی راځي ګټه بدرې وتا مونږ څنګه برداشت کولای شو بچي هم لګ لیډ شي مونږ چې بولې نه وخت چھوټي ورکړه هغه ځینې په دې اهتمام کې نه یو بچي به وخت راولي. برحال هغه بچي مور خبر شو تفصیلی واقعه د تفصیل سره نه زما مور ورته کوشش یې وکړه د منکولو په چې کله وسونه رسیدو د قران مجید یو نسخه ورته ورکړه او ورسره ورته یو غټمه ورکړه ول بچي په دې قران کې تلاوت کوا او چې کله در باندې تکلیف او سخت راشي بیا به د غټمه واخلې خرڅه به کې او خپل مخې تکار به روان دې طریقه دا جوړ کړی ولاقې تلاړو یو مناسب سره یو علماء علاقې تلاړو دینی علم حاصلول شروع دغلتا
دغه ترتیب دا دی شپږ ورځې د علم کوي سبقونه وای اومه ورځ لاړ شي د مزدورۍ د پاره او د مزدورۍ ترتیب یې دا د دومره مزدوري اخلي چې پاغي باندې د شپږ ډوړی کیږي بس زیات او کم نه اخلي